محمد وبارك وسلم عليه. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقوله. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيبسم عنه وأن جبينه لا يتفسد عرقا. حضرت حارث ابن هشام د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه د وحی په متعلق کې د کیفیت په لحاظ پوښتنه کړې وه چې تا ته وحی په کوم کیفیت باندې راځي. حضرت پیغمبر علیه السلام جواب کې یو قسم پرون ذکر شو چې یو قسم دا ده چې ما ته د سلسلة الجرس په شکل باندې وي. نن دوم قسم ذکر کېږي: و احیانا یتمثل لی الملک، کله کله متشکل کېږي د ما دپاره ملک رجلا د سړي په شکل کې، فیکلمونی بیا د ما سره خبرې کوي، فاعیا ما یقولو، زه یادوم هغه څه چې دی وایي. تمثل تشکل ته ویل کېږي. ملک ملائکه اجسام علویه لطیفه تتشکل ای شکل شاء، چې کوم شکل اراده وکړي په هغه شکل باندې ځان ښکاره کوی شي. اوس دا چې کله ماته ملائکه متشکل کېږي د انسان په شکل باندې، د ملائکه نه کومه ملائکه مراد ده؟ څوک وایي چې جنس ملائکه مراد ده، ځکه حضرت پیغمبر علیه السلام ته کله اسرافیل علیه السلام راتلو، کله لکه ملک الجبال کله راتلو، او کله به حضرت جبرائیل علیه السلام راتلو. نو ملک په عامه معنا واخله، لیکن مشهوره قول دا ده چې نه، مراد د ملک نه حضرت جبرائیل علیه السلام ده، ځکه دغه ذمهواری چې انبیاو ته وحی رسول دي دا د حضرت جبرائیل علیه السلام. نو ما ته کله کله جبرائیل علیه السلام متشکل کیږي د سړي په شکل باندې. اوس سوال دا واردېږي چې جبرائیل علیه السلام ته خو خدای پاک دومره غټ وجود ورکړی چې حضرت پیغمبر علیه السلام دوه وارې چې په اصلي شکل لیدلی، نو یو وارې کې چې ولید 600 وزرونه یې وه، یوه جوړه د وزرو یې دومره وه چې د شرق نه تر غربه پورې رسېده. نو هغه غټ وجود د ملائکې او دلته د یو انسان په شکل کې ځان ښکاره کول، دا د انساني وجود نه زیات د ملائکې وجود څه کېدو؟ دا د ملائکې وجود خو ډېر غټ و، د انسان په شکل چې به د ځان ښکاره کو، د دغه نه دا نور پورته غټ وجود نور څه کېدو؟ نو بعضې علما وایي چې هغه نور اجزای خدای پاک پانی کول، ختمولې، خو چې بیرته به ملکوتي شکل ته اوښت، هغه یې بیرته بیا ورته پیدا کول. څوک وایي چې پناه نه وه، انقطاع وه، لکه پرې کول چې هغه زاید اندامونه به یې تر ګوښې کړه، د حضرت دحیه رضی الله عنه د یو انسان په شکل وجود به یې پرېښی، نور به یې تر جدا کړه، بیا به چې بیرته ملکوتي صفت ته اوښت، نو هغه اجزای مقطوعه چې جلا شوي اعضا دي دا به بیرته د سره یو ځای کړه. څوک وایي چې حضرت جبرائیل علیه السلام به داسې سره ننوت، دا پنبه یا وړی چې وټکه خاورو نه صفا شي نو وجود ډېر غټ شي، بیا چې داسې سره تختکۍ تکاسف، دومره غټه پنبه پرته یي، زور په وکړه دومره کنکی شی تر جوړ شي، نو داسې تکاسف کې راتلو. لیکن دغه خبرې، دا سوال او دغه جوابونه هسې سترګې پټې که او خوله وازه که او خبرې که، د دغه قبیلې نه د زیات عمر ده په دغه کې. خو اول چې موږ تعریف د ملایکې وکړو چې دا اجسام علویه لطیفه دي چې په کوم شکل وغواړي په هغه شکل ځان ښکاره کوی شي، نو بیا څه مشکل ده ذاتي؟ خو هغه په هر شکل ځان ښکاره کوی شي. نو جبرائیل علیه السلام به خپل ځان د یو انسان په شکل کې ورته ښکاره کوه، د اجزاو نه تکاسب کې راتلو، نه د اجزاو جداوالی پکې راتلو، نه د اجزاو پناه پکې راتله. خو عموما حضرت جبرائیل علیه السلام چې ځان به ښکاره کوه د حضرت دحیه کلبی رضی الله عنه په شکل کې چې ډېر لوی ښایست خدای متعال ورکړی و، خو کله کله به په بل شکل کې هم ځان ښکاره کړه.
موږ تاسو ته حدیث جبرئیل په مشکات شریف کې ویلی او په مسلم او بخاری کې را روان ده چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه موږ په مجلس کې پیغمبر علیه السلام کې ناست وو. اذ طلع علينا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يعرفه منا احد. هغه اوږد حدیث مبارک چې ناڅاپه سړی راغی، سپینې جامې، تور ویښتان، اثر د سفر نه په ښکاره کېده او په ناستو خلکو کې هېچا هم نه پېژنده. بیا د نبي علیه صلات وسلام نه پوښتنې وکړې مل ایمان مل اسلام مل احسان او مته ساعه. چې بیرته روان شو حضرت پیغمبر علیه السلام ویل دا جبرائیل علیه السلام راغلی و چې تاسو ته دین در وښیي. او هلته حضرت پیغمبر علیه السلام ویلې نور کله به په هر وارې چې راتلو ما پېژندو، خو په دغه وار باندې ما په اول الوهلت کې ونه پېژندو. نو کله کله په ناشنا شکل کې راغلی، خو عام دی راتلو د حضرت دحیه رضی الله عنه په شکل کې. اوس دلته بیرته بیا معترض اعتراض کوي چې دا کله ناکله چې په ناشنا شکل کې راتلو بیا سلب د اعتماد په وحی نه راځي. بیا خو خلکو ته دا شک پیدا کیږي چې کیدای شي بل وخت کې دیم په ناشنا شکل کې شیطان د انسان په شکل ځان پرون مو ویل په مسلم کې ځان ښکاره کوی شي که نه شي ښکاره کولی. هغه د راغلی ده ته د خبر کړي چې دا واحده او واحده نه وي. نو جواب دا ده حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام په عمومي اوقاتو کې چې د وحی پیغام راوړو په هغه وخت کې تعارف و. په دغه وار باندې چې تعارف نه و ځان د طالب په صفت باندې راوستلی دلته راښکاره کړی، نه د معلم په شکل وحی نه ده راوړې. دلته د نبي علیه السلام نه پوښتنې کړې چې دا طالبان ښه متوجه شي دغه پوښتنو ته. نور خو بیا په هغه حدیث کې خپله تشریح په هغه ځای کې کوو. په دغه وارې وحی نه و راوړې، نو که نه وپېژندی شي نه دې وپېژندی شي چې وحی په هر وار راوړې تعارف راغلی، نو په وحی کې څه شک او اشتباه نشته. بیرته بیا څوک پوښتنه کوي په دا یوه وارې نه تعارف کې د خدای پاک حکمت څه و چې اشنا سړی ورته ناشنا کو. جبرائیل علیه السلام خو معروف و، اشنا و، بار بار راغلی و، او په دغه وار باندې بیا ناشنا شو وایي نه پېژندو. په دغه کې د الله حکمت څه و؟ وایي په دې کې حکمت الهي دا و حضرت پیغمبر علیه السلام ته یې تنبیه ورکوله سره له دې نه چې تا ته خدای پاک علم الاولین والآخرین درکړی، خو ګوره دا علم الله درکړی. که خدای پاک درنه لرې کوي بیا به دا علم نه وي. ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحینا الیک. که وغواړو هغه وحی چې دا تا ته مو کړی بیرته به درنه لرې کو. ثم لا تجد لك علینا تبعا. بیا به د پوښتنې سړی نه کې پیدا. اوس نو الله کله انسان ته تنبیه ورکوي چې عجب پیدا نشي. مشهور یو دوه واقعې ذکر کو. صدر المدرس د دیوبند مولانا محمد یعقوب نانوتوي چا فتوا تر وغوښته، استفتاء یې کړې، د فتوا ورکړه، جواب یې ورته ولیکو. اخر کې چې دسخط کوي خپل نوم لیکي، خپل نوم ترویر شو. ناست سړی چې په څنګ پر یغه دی پوښتنه وکړه زه څه نومېږم، دا خپل نوم ترویر شو. الله دا تنبیه ورکوي چې داسې نه چې ته صدر المدرس یې غټه شروع کړې. اشرف علي تانوي صاحب چې مشهور ده په دنیا کې، د دوه ودونه و، د خانقاه په دوه طرفو باندې کورونه و. یو وخت کې خانقاه نه راووت، خپل کور له اتر ورکه شو. په شناخته کلي کې، په خپل کور کې، په خپل علاقه کې هغه مشهور عالم د دنیا شهره افاق ده، د کور له اتر ورکه شوه. اوس نو کله کله د الله تعالی د طرف نه هر انسان ته یو تنبیه ورکول کیږي. موسی علیه السلام چې ویل چې زه لوی عالم یم، دستې خدای پاک ورته ویل که نه یو بل بنده شته تر تا نه لوی عالم. نو دلته هم دغه وایي تنبیه مطلب وه. درېیمه خبر، کله کله متشکل کیږي ماته ملائکه رجلن. دغه رجلن نسب په څه لحاظ باندې ده؟ د اعراب په لحاظ. څوک وایي چې نسب بنا بر تمیز ده، څوک وایي چې نسب بنا بر مفعول مطلق توب ده، څوک وایي چې نسب بنا بر مفعول به توب ده. خو عیني وایي چې نسب بنا بر تمیزیت نه صحیح کیږي، ځکه تمیز خو رفع د ابهام دپاره وي. نه د تمثل په معنا کې ابهام شته، نه د ملک په معنا کې ابهام شته، نه په نسبت کې ابهام شته. نو تمیز د څه دپاره راځي؟ او حالیات معنا هم د یوې نه صحیح کیږي، ځکه حال په معنا کې دا حمل وي په ذوالحال باندې.
لکه مبتدا او خبر. بیا خو به داسې ویل کېږي چې الملک رجلون او حمل د رجل په ملک ځای کېږي. بل حال خو هغه شی وي چې په هغه کې تغییر راځي. رجلن څنګه حال چې په رجولیت انسان کې خو تغییر نه راځي. خدای وی عیني وی چې دا منصوب په نزع د خافض باندې ده. یتمثل لی الملک صورت رجلین، هغه مضاف حذف شوی، اعراب د مضاف الیه ته ورکړی ده. لیکن موږ ویو چې نه النسب بنا بر تمیز هم صحیح کیږي. د تمثل خپله معنا صحیح ده، تشکل ابهام نشته پکې. د ملک په معنا کې نشته لیکن په نسبت کې شته. ولې؟ دا چې ملائکه متشکله کیږي د څه شي په شکل؟ د ابهام د انسان په شکل که غیر انسان. بیا په انسانانو کې د نارینه په شکل که د ښځې په شکل. چې دا ابهام راتلو رجلن تمیز راغی چې رجلن کې دواړه خبرې راغلي، هم انساني شکل کې او هم د نر په شکل کې. د ښځې په شکل باندې نه، د نر په شکل کې او د انسان په شکل کې ماته متشکل کیږي. کله کله ماته ملائکه متمثله کیږي د انسان په شکل باندې چې هغه عموما د حضرت دحیه کلبی رضی الله عنه په شکل کې. فیکلمونی بیا دای د ما سره خبرې کوي په اعیا زه یادومه ما هغه څه یقولو چې دی راته وایي. اوس سوال دا واردېږي چې دا دوه طریقو د وحی کې په تعبیر کې فرق ولې وکړو؟ پرون چې حضرت جبرائیل علیه السلام د ما سره وحی کوي سلسله الجرس په شکل زه اورم چې وحی منقطع کیږي. وقد وعیت عنه ماضي صيغه ذکر کوي، ما بیا پخوا یاد کړی وي. او دلته وی په اعیا ما یقولو زه یادوم، دی راته وایي زه سوکه سوکه یادوم. وای دا فرق ځکه ده چې پرون چې موږ کوم د کیفیت د وحی ذکر کړی و، حضرت پیغمبر علیه السلام دا د حفظ کار په هغه وخت کې کړی چې هغه سلسله الجرس کیفیت و. وحی به چې منقطع شو د انقطاع نه بعد خو یې نه یادول، د انقطاع نه مخکې به یې د یاد وه، ځکه یې صیغه د ماضي ذکر کړه. یا به الفاظ دیگر موږ پرون ویلي وو چې هلته سامع کیفیت قاری په ځان کې راوستلی، طبیعت بدل شوی. حضرت پیغمبر علیه السلام به صفات بشریت په ځان کې مغلوب کړه، صفات ملوکیت به په ځان کې غالب کړه. او چې حضرت جبرائیل علیه السلام به وحی منقطع شوه، دی به چې بیرته بشري صفاتو ته راتلو نو د دغه نه مخکې به د هغه وحی یاد کړی و. ده خو به وحی په هغه وخت کې یاد کړی و چې په ده کې به ملکوتي صفات غالب و، چې بیرته به بشریت صفات ته راتلو. وقد وعیتو پخوا به مې لا یاد و. او دلته خو چونکې حضرت جبرائیل علیه السلام د یو انسان په شکل کې ځان ښکاره کوو، دا دوم وار. او هلته وحی ویل حرفان حرفان، د یادول حرفان حرفان. داسې نه کېږي چې یغلې ویلې نه یې د یاد کړي وعیتو ویایي. فیکلمونی خو هغه مستقبل ذکر کېږي. دی بیا د ما سره په دغه حال کې خبرې کوي، استحضار د هغه حالت کوي. دی د ما سره خبرې کوي، زه یې پسې یادوم، داسې نو نشي ویلی. فیکلمونی وقد وعیتو، دی خبرې را سره کوي، اوس نوې راته بیانوي او ما پخوا یاد کړي. خبره لیانې شوې او علم هم ابتدایي علم ده، وحی نوې نازلېږي مخکې یادېږي. اوس سوال دا واردېږي چې حضرت حارث د حضرت پیغمبر علیه السلام نه د وحی د کیفیاتو پوښتنه وکړه. حدیث خو تر دغه ځای تام شو. دلته په جواب کې دوه کیفیت ذکر شوه چې یا کله د سلسله الجرس په شکل باندې زه خبره اورم او یا د انساني شکل کې دی شي او ما ته خبره کوي. وحی منامی، وحی الهامی، کلام من وراء حجاب. وحی و قسمه موږ ذکر وکنه هم ذکر ده خو دوه ذکر کړ، دا نور اقسام ولې نه کړ ذکر. وای دا ځکه اصل کې یو آیات مبارکه ده چې د انسان دپاره دا نه ده مناسب وما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. درې حالت دي. د انسان سره چې خبرې کوي الله تعالی وحی معنی القاء فی القلب، بیا معنی وي که الهامن وي یغه ته ورغلی، یا من وراء حجاب
لکه موسی علیه السلام سره په کوی تور کې د پیغمبر علیه السلام سره معراج په شپه فوق العرش یا رسول وي. اوس په دغو درې اقسامو کې چې د آیات نه معلومیږي چې وحی انسان ته په دغو درې کیفیاتو کې ده. غالب کوم یو؟ ایرسل رسوله، هغه وحی چې القا په القلب ده، هغه مختص په نبی پورې نه ده، خو ولی تم کېږي. هغه چې خبرې بذات بلا واسطې دي من وراء حجاب، په ټولو انبیاو کې صرف د 2 انبیاو سره شوي، هغه یو وار. یو د موسی علیه السلام سره خبره بذات راغلی، یو د پیغمبر علیه السلام سره، او هغه هم ارو اخنه. نو دائمي وحی نزول دائمي کیفیت د رسول د ملائکه په واسطه، د ملائکه په واسطه بیا نو 2 قسمه و. کله ملائکه په خپل ملکوتی شکل سامع چې رسول الله د خپل کیفیت به ور اړه و د طرف ته، کله قاری چې جبرائیل علیه السلام ده یغه به د سامع د حال لحاظ کوه، د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره انساني شکل کې ځان جوړ کړ. نو مشهوره غالبه د وحی کیفیت چې په واسطه د ملائکه سره وي، هغه دغه 2 قسمه ده. ځکه حضرت پیغمبر علیه السلام دغه 2 قسمه ورته بیان کړه. بیا امام بخاری وی قالت عائشه رضی الله تعالی عنها، سند نه ذکر کیږي، قالت عائشه، او خبره مستقله کوي. ځکه شاته چې وګورو ما پیغمبر علیه السلام لید چې وحی به په نازلېده د سخت ساړه په موسم کې، او وحی به چې منقطع شوه د ده نه، د ده د تندي مبارک نه به د خولې مسلسلې بهیدې. اوس دغه خبره چې قالت عائشه مسند په سند سابق ده او که معلق ده تعلیق ده، 2 احتمال دي. یو قول دا کوي چې دا په هغه مخکینی سند باندې چې عروه د خپل پلار هشام ابن عروه د خپل پلار هغه د حضرت عایشه نه نقل کوي، په هغه سند دام ثابت ده، خو حرف عطف ساقط شوی ده. نو مسند معطوف ده په سند سابق باندې، حرف عطف حذف ته تعلیق نه ده. نو دې معنا بیا دا ده چې حضرت عروه ته چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هغه د حضرت حارث د پښتنې بیان کوه، په یغه ځای د خپل بیان هم کړی، خپل چشمدید حال چې مام لیدو چې پیغمبر علیه السلام باندې د وحی په دومره ثقالت، ځکه په مخکې کې هغه اول قسم کې وهو اشده علیه خبره ذکر کړې وه. دیغه ثقالت یو نمونه دام ذکر کوي چې ما بلید په پیغمبر علیه السلام په ژمي کې د وحی په وخت کې د خولې داسې مسلسل روانې وي. او یا حضرت عایشه رضی الله عنها خو دا 2 واقعې په مختلفو مجلسو کې ورته ذکر کړي، خو د حضرت عروه عادت دا و چې شاګردانو ته به هغه اول کیفیت چې ذکر کوه دستی په یغه مجلس کې دا 2 هم ذکر کوه. نو مسند په سند سابق باندې ده، خو حذف د حرف عاطف راغلی. 2 احتمال دا ده چې نه، دا په مختلف مجلس کې حضرت عایشه په مستقل وخت کې دته دا حال ویلی ده، او حضرت عروه هغه د اول حدیث سند ذکر کړی، خو د 2 حدیث مستقل سند ذکر کړی، لیکن دلته سند پاتې شوی ده چې سند حذف کړی د اختصارا دغه تعلیق ویل کیږي. رد په یغه خلکو باندې چې څوک وی چې امام بخاری په خپل کتاب کې تعلیقات نه لري، او موږ تاسو ویلو چې 200 تعلیقات د په کتاب کې موجود دي. نو کله دا وحی به چې په ده نازلېده سخت ساړه به چې وحی به منقطع شوه، د ده د تندي مبارک نه به وینه روانه شوه، اوبه خولې روانې شوې. خو دا د خولو روانېدن مشابه کوي د رګ ویلو سره. فسد د رګ پرې کولو ته ویل کېږي، لا یتفسدو عرقا، رګ چې پرې کړي نو مسلسلې وینې بهیږي. دلته هغه تسلسل تر مراده لا یتفسدو لاندې نقطه ورته لیکي ای یسیلو بهیدو به تندی مبارک عرقا د خولو نه د خولې به مسلسل روانې وي، لکه رګ چې پرې کړي وینه مسلسل روانه وي. اوس پیغمبر علیه السلام
د وحی د نزول په وخت کې بیا خاص کر د ژمي په موسم کې خولې کېدو ولې د علت خولې کېدن چی و دغه دپاره دوې توجیه ذکر کېږي یو د خولې کېدن وجه دا ذکر کوي چې مخکې موږ وویلې چې په دا وحی کې یو ثقالت ده اوس موږ تاسې خپله تجربه ده د ژمي په موسم کې په سخت ساړه کې په واوره کې ته دروند پیټی په شا که دغه پیټی چې تر یو ځای رسوي د بدن نه به د خولې روانې شي دا چې مشقت په بدن راغی برداشت نه لري نو هلته طبعا د دغه بدن نه ذاتي خولې شروع کېږي نو وحی درنده وه د وحی د ثقالت د وجې نه هغه به د ده په وجود مبارک باندې دومره بوج راغی چې په ژمي کې به بدن مبارک نه خولې روانې شوې او شیخ اکبر صاحب د فتوحات شاه ولی الله حجت الله البالغه کې بیا یو عجبه بله وجه ذکر کوي هغه وایي دا خولې ځکه په ده راتلې چې کوم شی چې ده ته راوړ وحی هغه نور ده موږ تاسې یو قرآن ویلی ده چې قرآن ته الله نور ویلی ده حامل د وحی حضرت جبرائیل علیه السلام ملائکه ده د نور د الله نه پیدا ده نور ده د پیغمبر علیه السلام باطن معمر ده په نور سره چې باطن ټول منور ده نو درې انوارات په سره جمع شوه نور د وحی نور جبرائیل امین او نور د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا قانون ده چې انوارات چې سره جمع شي حدت او تیزیب کې پیدا کیږي دغه بلپان دي لرې لرې دي هر یو څه نه څه ګرمایش لري خو چې سره نږدې شي ګرمایش لکه هغه لرګي یو لرګی لږ لمبه کوي چې دوه شي لږ ډېره شي چې درې شي لږ ډېره شي چې ډېر شو نږدې شو سره حرارت تیزیږي نو درې قسمه انوارات سره جمع د هغې وجې نه به د ده بدن مبارک هغه حرارت د تیزۍ د وجې نه بدن مبارک به خولې شو او داسې مسلسلې به خولې به یې دی لکه هغه رګ چې پرې کې او د هغه رګ نه وینې مسلسلې بهیږي اوس اخرنۍ خبره سوال واردېږي چې موږ خو وروسته وحی اوږد حدیث مبارک را روان ده چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وحی راغله بیا چې دی کور ته لاړ وجود یې رېږدېدو لکه ساړه چې اخیستی ام المؤمنین ته ویې زملوني زملوني ما پټ کوي ما پټ کوي د یغ ځای نه خو معلومیږي چې د وحی د نزول په وخت کې په ده ساړه راتلو او دلته وی چې د ګرمۍ نه خولې تر به دی د ژمي په وخت کې نو آیا د وحی په وخت کې ګرمایش پیدا کېدو که برودت او سړوالی پیدا کېدو د وروسته حدیث نه خو زملونې نه دا معلومیږي چې ساړه پیدا کېدو او دلته وی چې د ګرمایش نه خولې تر به دی دا خو بنا بر ظاهر تعارض ده نو جواب دا ده چې نه تعارض نشته وحی به چې شروع وه د وحی د شروع په حال کې بدن کې ګرمایش د هغه نه خولې شروع او د موږ تاسو تجربه ده انسان چې خوله وکړي دا د ویښتانو بیخونه صفا شي مسامات بیا چې نری هوا شروع شي د انسان وجود داسې سوړ شي لکه ایرکنډیشن چې ورته ولګوي نو تعارض به هلته وای که دا دواړه کیفیت په یوه وخت کې وای په یوه وخت کې خو نه دي خوله د وحی د نزول په وخت کې او ساړه وحی په غار حرا کې راغلی وحی په غار حرا کې راغلی چې په اوږد حدیث کې به ذکر کوو چې په غیږ مبارک کې ډېر کلک کو او د هغه نه چې را روان شو کور ته په دا لارې هوا په لګېږي د هوا د وجې نه بدن ساړه واخیست ورسره د ډار کیفیت و لکه د ډار نه چې سړي تبه راشي هلته یې وویلې چې زملوني زملوني نو تزمل او دغه تفسد عرق دواړه په یو حال کې نه دي چې تعارض راشي د وحی د نزول په وخت کې ګرمایش پیدا کېدو او د هغه نه د انقطاع نه وروسته چې بدن به خوله لاړه بیا پس د هغه نه برودت شروع کېدو نه سړه هوا په لګېده په بدن باندې نو بیا به د یا ایها المدثر کې چې د سروني د زملوني ویلې ځان بیا پټ کړی ده تر دې ځایه پورې خو حدیث مبارک تام شو اوس سوال دا واردېږي چې دغه حدیث د ترجمة الباب سره څه مطابقت لري ترجمة الباب باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدا د وحی حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په کوم کیفیت باندې شروع و په دغه حدیث مبارک کې د ابتدا د وحی خبره شته دلته خو د مطلق وحی کیفیت ذکر کیږي چې وحی ماته په دوه کیفیت باندې راتله
نو د ترجمه الباب سره څه مطابقت ده؟ نو جواب دا ده ترجمه الباب کې څوک خصوصا د بدء لحاظ کوي چې باب کیف کان بدء الوحی، نو په حدیث کې به د ابتدا د وحی بیان وي. نو دلته شته ولې حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوه کیفیت د وحی ذکر کړ چې ما ته کله جبرائیل علیه السلام په اصلي شکل راځي، کله په انساني شکل راځي. د اول وحی چې راتله هغه هم د دغه دوه نه خالي ده، خالته د انسان په شکل ځان ورته کار کړ. چې موږ تاسو ته وروسته حدیث مبارک را روان ده چې ناڅاپه ملائکه د انسان په شکل کې ورته کاره شو، ورته ویلې اقرا. نو وحی ابتداءً هغه هم د دغه دوه کیفیاتو نه خالی نه ده. یو په دغه دوه کیفیاتو کې ورته راغلی ده چې هغه د تمثل شکل ده چې د انسان په شکل باندې و. او مخکې موږ ویلو چې د بعضې خلکو رایه دا ده چې دلته خصوصا د بدء الوحی بیان نه ده، د مطلق وحی بیان ده. بدء الخلق، بدء الاذان، بدء الحیض، خو ټول مسائل تر مراد دي. نو د مطلق وحی کیفیت ترجمه الباب سره مطابقت شته. او یا شیخ الهند رحمت الله علیه مقصود دغه باب نه بیان د عظمت وحی ده. په یغه باب کې خلیاخه صراحتا مطابقت موجود ده. په دغه حدیث مبارک کې دومره عظمت وحی ذکر شو، په باب کې مقصود بیان د عظمت وحی ده. دلته دومره عظمت وحی چې حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غوندې د غټ استعداد خاوند چې په ټول مخلوق کې د دغه غټ استعداد خاوند نشته، خو وحی کې دومره عظمت و چې دای به هم داسې شو چې د بدن مبارک نه به خولې په سره ژمې روانې شوې، ځکه وحی کې عظمت و. په ده باندې به هم ډېر تکلیف راتلو. نو ام په عنوان کې بیان د عظمت وحی ده، ام په حدیث کې بیان د عظمت وحی راغله چې په وحی کې دومره عظمت چې حتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې عالی انسان د استعداد په لحاظ باندې هغه به متاثر شو، د بدن مبارک نه به خولې روانې شوې. نو مطابقت هم د ترجمه الباب سره شته. دوم حدیث مبارک لږ کتل هم ده چې لږ وویو. ما خو ته رؤیا صالحه پې نه فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب تر ثم حبب په پورې مې کتلی، خو چې کتلی م نه دغسې نه غږېږم چې زه درته غږېږم لکه اوښ ته چې ډول وایي او تاسې یو خواته بلې خواته ګورئ.